بسم الله الرحمن الرحیم. ښه راغلاست. یوه چټکه کتنه کوو د سیف ګارډینګ پرنسپلز ته. په سیف ګارډینګ کې شپږ پرنسپلز دي چې دغه شپږ پرنسپل د افرادو، نهادونو او سازمانونو سره کومک کوي، دوی ته لارښوونه کوي چې د ماشومانو د خوندیتوب، هوساینې او ودې په پروسه کې د دغو اصولو په رڼا کې چارې مخته یوسي. اول یې د ماشومانو امپاورمنټ یا د دوی توان او طاقت دی، او د مختلفو لارو چارو څخه کیدای شي دوی توانمنتیا ډاډمنه سي. مخنیوی دی، خوندیتوب دی، تناسب دی، شراکت یا مشارکت دی او اکاونټیبلیټي ده، په مثلا ډول باندې خپلې چارې ترسره کول دي. کله چې امپاورمنټ ته راځو، مطلب یې دا دی چې د مختلفو تصامیمو او فیصلو په نیولو کې د ماشومانو ګډون د دوی د ژوند د بعضو مسایلو او پریکړو په اړه باندې لږ څه کنټرول درلودل، او د دوی هغه ظرفیت او وړتیا ډاډمنول چې کیدای شي د بعض تصامیمو پروسو په نیولو کې دوی ګډون وکړي. نو دا د امپاورمنټ د ماشومانو چې دی د ملاتړ او د هڅونې په وسیله باندې منځته راځي. مخنیوی دی چې داسې قدمونه واخیستل سي چې د ماشومانو په وړاندې د هر ډول خطر او زیان مخنیوی وسي. او پروټیکشن د ماشومانو ملاتړ او حمایت کول دي، خصوصا هغه ماشومان چې ضرورت لري، اړتیا لري، او هغه ماشومان چې فعلا د خطر سره مخامخ دي یا هم د ناوړه چلند، تاوتریخوالي نورو سره مخامخ وي. او تناسب چې دی، هدف یې دا دی چې مطلب کوم خطرات سره چې ماشومان مخامخ دي یا د کومو حالات سره چې دوی لاس او ګرېوان دي، د هغه حالاتو او اړتیاو مطابق دوی ته د خدماتو وړاندې کول او هڅه کول تر څو یو ډول ریسپانس دوی ته وړاندې سي، او د هغو مداخلات څخه ډډه کول کوم چې اړتیا نه وي. شرکت یا مشارکت دا دی چې ټول نهادونه، افراد، کورنۍ او بنسټونه په ګډه باندې په همغږۍ، په همکارۍ باندې کار وکړي تر څو د ماشومانو د مسؤلیت او د ساتنې اړوند ټول تشویشونه، خطرات له منځه یوسي او د ماشومانو په وده او هوساینه کې خپل رول ادا کړي. اکاونټیبلیټي پوهیږئ چې خپله وظیفه په صحیح ډول باندې ترسره کول، خپل مسؤلیت په صحیح ډول باندې ادا کول دي. نو د اکاونټیبلیټي په برخه کې افراد، خدمات وړاندې کوونکي او یا هم خدمات او نهادونه او بنسټونه باید خپلې چارې په مسؤلانه ډول باندې ترسره کړي، خصوصا هغه مسایل چې هغه د سیف ګارډینګ اړوند وي. دغه شپږ اصله دي په سیف ګارډینګ کې په دې رشته واضح شوي. یو څو ورځې وروسته یو آنلاین ټریننګ لرو، له خیره بیا په هغه کې پر دې شیانو باندې واضح غږېږو. ښې چارې الله مل شه.